السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د واتساپ د سټیټس ویډیوګانې او د هغه رقم د سټیټس تصویران په خپل موبایل کې سیو کړئ، یعنې په خپل موبایل کې یې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو که چیرې ستاسو ملګري وي هغه د خپل واتساپ په سټیټس باندې تصویر یا ویډیو درولی وي، نو که تاسو غواړئ چې هغه خپل موبایل ته راواړوئ، دغه به تاسو څنګه کوئ؟ نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو درسره لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسو راسئ، په دا ټایټل باندې به کلیک وکړئ، لاندې به ما تاسو ته اپس لینک یا د هغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي. تاسو په دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو کله چې وګورو دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، دغه رقم به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه به تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ. کله چې وګورو دوستانو دغه تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ، دغه رقم کوم ایرز چې رالو هغه ایرز به تاسو کلوز کړئ. نو وګورو دوستانو هغه ایرز تاسو کلوز کړئ، دغه رقم تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ، بیا به د نیکسټ په بټن باندې کلیک وکړئ او په لیټس ګو بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لیټس ګو بټن باندې کلیک وکړئ، دغه پرمیشن به دلته تاسو الاو کړئ. کله چې وګورو دوستانو دغه پرمیشن تاسو الاو کړئ، دغه رقم ګوره ایمیج سو، ویډیوګانې سولې او سیوډ سو. نو ګوره دوستانو په ایمیج کې دغه تصویران راړولي دي، دغه رقم که تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو اوپن واتساپ یې وارې ووهئ. کله چې تاسو اوپن واتساپ ووهئ، اوس که هر چا په خپل سټیټس باندې ویډیو درولې وله، صرف په تاسو هغه ویډیو یې وارې وګورئ. نو ګوره دوستانو زه دغه ویډیو یې وارې ګورمه. دوستانو تاسو هغه ویډیو وګورئ. کله چې تاسو هغه ویډیو وګورئ، اوس په هغه ویډیو دلته په سټیټس سیور کې راغلی وي. نو ګوره دوستانو اوس زه راځم دلته سټیټس سیور ته، هغه ویډیو دلته راغلې ده. تاسو په دا ویډیو باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم تاسو د ډاونلوډ په بټن باندې کلیک وکړئ. دغه ویډیو به ستاسو موبایل ته ډاونلوډ سي. دغه رقم دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې تصویران سیو کړئ، نو دغه رقم تاسو په ایمیج باندې کلیک وکړئ. که غواړئ چې هر تصویر سیو کړئ، صرف د ډاونلوډ په بټن باندې کلیک وکړئ او هغه تصویر به ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو سي. نو ګوره دوستانو هغه سیو تصویران او سیو کړي ویډیوګانې دلته تاسو ته رااړوي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې د واتساپ د سټیټس ویډیوګانې او تصویران په خپل موبایل کې سیو کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ. او دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.